بسم الله الرحمن الرحیم. Resolution 6 of PowerPoint 2010. ښه شپږم نمبر درس کوم تاسو بیا هم فایل ټب کې موږ تاسو کار کوو او کمانډز ان فایل ټبس. البته وټ از کلوز کمانډ ګوري تاسو په خام تاسو مطلب په دې فایل ټب کې سیو سیوز او اوپن کمانډ موږ تاسو متعلق کړل. نن راځو چېرته ورپسې کلوز سره ځما کلوز کمانډ ته. نو راځو ولې تعریف زکو. وټ از کلوز کمانډ. Close command is used to close current presentation. The close command په تر زه کولی شم موجوده یا current presentation څه کولی شم زه دا بندولی شم. د close لپاره شارټکټ چې دی موږ سره کنټرول پلس ډبلیو. لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل دا ما سره کوم دی په خپل یو پریزنټیشن دی پیلن نه زه غواړم دا څه کوم بند کړم. د راشم پسې فایل کلوز باندې کلیک ډونټ سیو. نو ما سره مستقیما څنګه شو هغه پریزنټیشن موږ تاسو څنګه شو کلوز شو. دلته اوس ګورئ ما سره سره غلل یو تور غونې سره ما سره د څه کوي ډسپلی کیږي. د دې څه ویل کیږي دې ته ام ډي آی وایي. ښه ملټیپل ډاکومنٹ انټرفیئرس چې وته ام ډي آی ملټیپل ډاکومنٹ انټرفیئرس. یعنی مطلب دا دی چې ته په یو ډاکومنټ کې کولی شي ملټیپل ډاکومنټ څه کړي را اوپن کړي. ښه کنټرول ان پریس کوم ورپسې یا دې لپاره شارټکټ چې موږ سره کنټرول پلس ډبلیو. وګورئ دلته موږ سره کوم دی د دې کلوز کمانډ سره یو ډایلګس باکس ریلیټډ دی. ښه څه شی ډایلګس باکس چې وته فار ایگزامپل دا ما څه وکړل نوشته کړم مطلب نوشته کوم چې کلوز. ښه کلوز کمانډ اوس که زه مطلب تر راشم پس چېرته فایل کلوز باندې کلیک وکړم دلته ما سره مستقیما څه راځي ډایلګس باکس راځي. د دې څه ویل کېږي ډایلګس باکس. دا میسج ګورئ تاسو د دې څه وایي ډایلګس باکس ورته وایي. ښه مايکروسافټ پاورپوينټ ما ته ډو یو وانټ ټو سیو د چینجز یو میډ ټو پریزنټیشن. اوس ګورئ ته ما ته چېرې تا خو په دې پریزنټیشن نمبر 2 کې ده ګوره کوم پریزنټیشن دی ما سره پریزنټیشن نمبر 2 ته وایي دې کې بعضې شیان نوشته کړل تغیرات راوستل. یا غواړې داسې کې سیو کې او که ډونټ سیو کې مطلب دا شو چې نه سیو کوم زه مطلب ته چېرې کینسل نه سیو غواړم نه ډونټ سیو غواړم. نو کینسل باندې کلیک کوم هیڅ مسله مخکې نه راغله او که وایي چې نه زه یم څه وکړه ما ته ډونټ سیو کړه. اوس ګورئ ما سره هماغه پریزنټیشن څنګه شو له منځه لاړو. خو ګورئ که فار ایگزامپل ما په دې کرنټ پریزنټیشن کې هېڅ ثغرات رانه وستل نو ما سره هغه بیا نه افیر کېږي. ښه اوس ګوره ما ته بیخي میسج رانغی چې ما په کرنټ یا په موجوده پریزنټیشن کې کوم تغیرات نه دي راوستي. نو ما نه څه پوښتنه وکړي چې ته مطلب څه غواړې دلته سیف کې. بله مسله دا ده چې د پریزنټیشن چې کلوز او ایگزیټ مطلب دواړه چې کوم دي چې موږ سره سنونیم دي. ښه ګورئ کلوز او ایگزیټ چې کوم دي دا دواړه سنونیم دي یا مطلب پښتو کې ورته څه وایي مترادفې کلمې ورته وایي. نه معنا د دواړو چې ده یو ده مطلب بندول. کلوز هم بندول ته ویل کېږي او ایگزیټ هم بندول ته ویل کېږي. مګر فرق یې دا دی سره چې کلوز چې کوم دی هغه کرنټ پریزنټیشن ته څه کوي بندوي یا مطلب کرنټ فایل. اما ایگزیټ چې کوم دی هغه آل پروګرام ته څه کوي کلوز کوي. لکه تاسو ګورئ ما سره چې ده پریزنټیشن نمبر 4 زه غواړم مطلب صرف د پریزنټیشن نمبر 4 بند شي مطلب پاورپوینټ بند نشي. نو څه کوم دلته کلوز نه استفاده کوم ډونټ سیو. اوس ګورئ ما سره هماغه پریزنټیشن نمبر 4 څنګه شو کلوز شو خو ما سره پاورپوینټ کلوز نه دی. او که زه وایم چې نه د مایکروسافټ پاورپوینټ هم سره څنګه شي کلوز شي. نو څه وکړه په دې ایګزیټ بټن باندې کلیک وکړه نو تاسو ته به مستقیما څه وشي مکمل پروګرام به تاسو څه کړي کلوز کړي. نو دا زموږ سره کلوز کمانډ.